مخکې موږ د مربع جذر یا دویم جذر په اړه خبرې وکړې. ومو ویل چې مربع جذر دا معنا که یو عدد ولرو و په توانه 2 یا و مربع مساوي کېږي په 49 سره. که غواړو هغه عدد په لاس راوړو چې 2 واره مو له ځان سره ضرب کړی دی او 49 هم په لاس راوړی دی، نو هغه عدد به څنګه په لاس راوړو او موږ به خپل دا خبره په ریاضي کې څنګه وښیو یا څنګه به یې ولیکو. داسې به یې ولیکو چې و مساوي کېږي په 49 تر دویم جذر لاندې، یعنې هغه عدد چې 2 واره مو له ځان سره ضرب کړی دی او 49 هم په لاس راوړی دی هغه عدد و دی، یا هم د 49 مربع جذر مساوي کېږي په و سره. نو دا د مربع جذر مفهوم او معنا وه. که دلته داسې ولیکو چې 49 تر دویم جذر لاندې او دا د 49 دویم جذر په توان د 2 کړو مساوي به سي، دا 2 توان به د دې جذر درجې سره چې 2 د اختصار سي او یوازې به 49 پاتې سي. همداسې که دلته x تر دویم جذر لاندې ولرو او په توان د 2 کړو مساوي به سي، 2 توان به د دې جذر درجې سره چې 2 د اختصار سي او یوازې به x پاتې سي. په مربع جذر کې موږ دا هم ویلي وه چې زموږ دا مجذور یا دا د جذر لاندې عدد باید منفي نه وي. منفي نه وي یعنی یو منفي عدد مربع جذر نه لري، ځکه موږ داسې عدد نسو پیدا کولی یا داسې عدد نه لرو چې موږ دې یې مربع کړو یا یې په توان د 2 کړو او یو منفي عدد یې په لاس راوړو. یعنی که یو عدد که مثبت وي یا هم منفي وي، که په توان د 2 کړو یا یې مربع کړو موږ به یو مثبت عدد د ځواب په توګه په لاس راوړو. نو بیا هم وایو چې یو منفي عدد مربع جذر نه لري. خو کله چې موږ او تاسو لوړو ریاضیاتو ته ورسېږو په مختلط او مهمي عددونو کې به وګورو چې یو منفي عدد مربع جذر لري. خو دلته موږ د مختلط او مهمي عددونو په اړه خبرې نه کوو. د اوس لپاره همداسې وایو چې یو منفي عدد مربع جذر نه لري. آیا تاسو کله فکر کړی دی چې د مربع جذر مفهوم له څه شي څخه اخیستل شوی دی؟ د مربع جذر مفهوم په اصل کې له مربع څخه اخیستل شوی دی. دلته به یو مربع رسم کړو. داسې یو مربع به رسم کړو. که د دې مربع دا زوله ووي دا زوله یې هم ووي، نو څنګه چې پوهېږو د مربع د ټولو زولو اوږدوالی یو له بل سره مساوي دی، نو دا زوله به یې هم ووي او دا زوله به یې هم ووي او د دې مربع مساحت به و په توان د 2 یا و مربع وي، و مربع یا هم 49. که همداسې یو بله مربع دلته رسم کړو، یوه بله مربع به دلته رسم کړو. که د دې مربع مساحت x وي، دا مساحت یې x وي، نو د دې مربع هره زوله به څو وي؟ د دې مربع هره زوله به x تر دویم جذر لاندې وي، دا زوله به یې هم x تر دویم جذر لاندې وي. څنګه چې پوهېږو د مربع ټولې زولې یو له بل سره مساوي دي، نو دا زوله به یې هم x تر مربع جذر لاندې وي او دا زوله به یې هم x تر مربع جذر لاندې وي. نو بیا هم وایو چې د مربع جذر مفهوم په اصل کې له مربع څخه اخیستل شوی دی. په دې ویډیو کې مو اصلي موخه دا ده چې د مکعب جذر په اړه خبرې وکړو. مکعب جذر یا دریم جذر. راځئ دلته مکعب جذر وګورو. د مکعب جذر مفهوم له مکعب څخه اخیستل شوی دی. دلته به یو مکعب رسم کړو تر څو د مکعب جذر مفهوم پکښې واضح کړو. یو منظم او سم مکعب به رسم کړو. په دې ډول به یې رسم کړو. که دا یو مکعب وي، پوهېږو چې د مکعب د ټولو بعدونو یا ټولو زولو اوږدوالی له بل سره مساوي دی، نو که دا بعد 2 واحده وي، دا بعد به هم 2 واحده وي او دا بعد به هم 2 واحده وي. که غواړو د دې مکعب حجم په لاس راوړو، داسې به یې په لاس راوړو چې 2 ضرب 2 ضرب 2 مساوي کېږي. 3 ځلې 2 د ضرب په حالت کې لرو. که داسې ولیکو چې 2 په توان د 3 یا 2 مکعب مساوي کېږي په 8 سره، یعنی د دې مکعب حجم 8 دی. که په همدې شان باندې یو بل مکعب دلته ولرو، یو بل مکعب به هم دلته رسم کړو. دلته به هم کوشش وکړو چې یو سم او منظم مکعب رسم کړو. داسې مکعب به رسم کړو او دلته د دې مکعب حجم که راته معلوم وي چې د دې مکعب حجم مساوي دی په 8 سره او د دې مکعب هر
بود x وي، یعنی د بودونو اوږدوالی یې راته معلوم نه وي، نو دا x به څنګه په لاس راوړو؟ موږ ویلي وه چې د مکعب حجم داسې په لاس راوړو چې x ضرب x ضرب x 3 ځلې د ضرب په حالت کې لرو، نو داسې به یې ولیکو چې x مکعب مساوي کېږي په د دې مکعب حجم 8 دی، x مکعب مساوي کېږي په 8 سره، نو x به په لاس راوړو. که غواړو x په لاس راوړو د مساوي د دواړو خواوو دریم جذر به ونیسو، داسې به یې ولیکو چې x مکعب تر دریم جذر لاندې مساوي کېږي په 8 تر دریم جذر لاندې. دا درې توان به د دې جذر درجې سره چې 3 د اختصار سي یوازې به x پاتې سي، x مساوي کېږي په 8 تر دریم جذر لاندې. یعنی که غواړو x په لاس راوړو د 8 دریم جذر به ونیسو یا د 8 مکعب جذر به ونیسو. دلته موږ په مربع جذر کې ویلي وه چې که چیرې د جذر داسې علامه وي او د جذر درجه نه وي لیکل سوې نو دا جذر مربع جذر دی. دلته کې داسې تاسو ولیکئ چې د 49 مربع جذر 2 ولیکئ، خو په مربع جذر کې د جذر درجې لیکلو ته اړتیا نشته. خو که دلته موږ نور جذرونه ولرو، دریم، څلورم، پنځم یا همداسې نور هر څوم جذر چې ولرو، موږ باید د جذر درجه دلته ولیکو، لکه څنګه چې مو دلته په مکعب جذر کې دا 3 ولیکل. نو دلته د دې مکعبونو په مرسته سره مو د مکعب جذر مفهوم تشریح کړ یا د مکعب جذر مفهوم مو واضح کړی. نو راځئ په دې برخه کې به یو څو مثالونه کار کړو. دا صفحه به لاندې یوسو، لاندې به مثالونه ولیکو. راځئ دلته به یو مثال ولیکو. غواړو د 28 مکعب جذر یا دریم جذر په لاس راوړو، مساوي کېږي که د 28 مکعب جذر په x سره وښیو نو x به څو وي؟ 28 کې داسې ولیکو چې 3 په توان د 3 په توان د 3 بیرته 28 کېږي تر دریم جذر لاندې مساوي کېږي په x سره. دا 3 توان به د دې جذر درجې سره چې 3 د اختصار سي یوازې به 3 پاتې سي، 3 مساوي کېږي په x سره. نو ویلی سو چې د 28 مکعب جذر 3 کېږي. یو بل مثال به دلته ولیکو. غواړو د -4 مکعب جذر په لاس راوړو. په مربع جذر کې خو موږ ویل چې یو منفي عدد مربع جذر نه لري، نو غواړو دلته وښیو چې آیا یو منفي عدد مکعب جذر لري که نه. -4 کې داسې ولیکو چې -4 ضرب -4 ضرب -4 تر دریم جذر لاندې -4 ضرب -4 مثبت 14 کېږي، مثبت 14 ضرب -4 -4 کېږي. نو ویلی سو که یو عدد موږ یو منفي عدد که موږ 3 واره ضرب کړو بیرته موږ یو منفي عدد په لاس راوړو، نو داسې ویلی سو چې یو منفي عدد مکعب جذر لري. راځئ -4 3 واره لرو، -4 به داسې ولیکو چې -4 مکعب تر دریم جذر لاندې مساوي کېږي. دا 3 توان به د دې 3 سره اختصار سي یوازې به -4 پاتې سي، نو ویلی سو چې د -4 دریم جذر مساوي کېږي په -4 سره. یو بل مثال به هم دلته ولیکو. غواړو د 125 مکعب جذر په لاس راوړو. دلته موږ داسې مثالونه کار کړل چې اسانه مثالونه وه، په اسانۍ سره مو مکعب جذر په لاس راوړئ. که چېرې موږ داسې لوی عددونه ولرو، څنګه کولی سو د داسې لوی عددونو مکعب جذر په لاس راوړو؟ د تجزیې څخه کار اخلو. لومړی دا عدد په لومړنیو عددونو باندې تجزیه کوو، دلته به یې تجزیه کړو، په 15 باندې به یې تجزیه کړو، 25 کېږي، بیا په 15 باندې 5 کېږي او بیا په 15 باندې 1 کېږي. نو 125 تر دریم جذر لاندې به داسې ولیکو چې مساوي کېږي 15 په توان د 3 تر دریم جذر لاندې. دا 3 توان به د دې جذر درجې سره چې 3 د اختصار سي یوازې به 15 پاتې سي، یعنی د 125 دریم جذر مساوي کېږي په 15 سره. نو بیا هم که داسې لوی عددونه ولرو او غواړو مکعب جذر یې په لاس راوړو، لومړی په لومړنیو عددونو دلته تجزیه کوو او بیا یې جذر په دې ډول په لاس راوړو.